السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. د شنوارو د نازیان کوم سنخیل او د دور بابا کوم شیخان چې دي تېره ورځې لانجه وکړله، بدبختانه چې تلفات یې هم لرل. شیخان چې دی هېڅ تاریخ نه لري، تاریخ له هندوستانه راغلی. نه یې منم، هېڅکله شیخ نه منم، ځکه چې څه حق لري، څه شراکت راسره لري. 6,000 کسه یې 45,000 کسان دي سنخیل. داسې تاریخ د هندوانو نه دی، د موږ نیکونو او سنخیل په کوتکونو مسلمانان کړي یاست. او د سنخیلو خلک چې کوم تلفات لري په خپله خاوره، په خپل ناموس ټول شهیدان دي. تاسې شیخان به له دندې ټول ګوښه کېږئ، نه یې ساتم په تاسو. یو انچه ځمکه هم تاسې ته نوره نه درکوو، ولې چې تاسې د سولې او د خبرو د اترو له لارې خبره حل نه کړه. خبره مو ځوانان شهیدان کړل، د جدي ګواښ سره به مخ شئ. د شنوارو نه مې په اخر کې دا پیغام دی چې ټول اتفاق او اتحاد شي. دې نه د تېر شي چې نن ته مړ کړئ، سبا زه مړ کړئ. راسئ یو ځای شئ، که یو ځای نه شئ سیند ته هم خطا کوم. صدر صاحب کرونا ټول جدي ونیسئ، که ویې نه نیسئ تاسې به ونیسئ.